درنو دوستانو بیا هم سلامونه. د تیر لوست دوام ته ښه راغلاست. په تیر لوست کې مو نومیناتیو حالت د نامه تشریح کړ یا فاعلي حالت چې یو نوم کله په فاعلي حالت کې قرار لري هغه څه ډول ګرامري گردان لري. بل حالت د نامه د گردان هغه اکوزاتیو دی. اکوزاتیو یا مفعولی حالت د نامه. په دې حالت کې نوم په مفعولی حالت کې قرار لري یا د نامه هغه حالت چې په یو چا یا یو څه باندې عمل تر سره کیږي له همدې عمله مفعولی حالت یا اکوزاتیو بولي. په یو چا یا یو څه باندې عمل تر سره کیږي دا اکوزاتیو حالت دی. په پښتو کې ځینې وخت دا د مې ویې کلمې باندې سړی پیژندلی شي چې مثلا مڼه مې وخوړله، مڼه مې وخوړله، دا مې دلته پکې راغی په دې باندې سړی پوهېږي. خو کله بیخي دا نه راځي مڼه خورم، اوس په دې کې مې یا یې نه دی راغلی ولې دا اکوزاتیو حالت دی. مڼه خوړل کیږي، مڼه مفعول ده. یا مثلا کتابچه یې راکړه، دا یې چې ووایي کتابچه یې راکړه، څه شی راکړل؟ یوه کتابچه یې راکړه. دلته د یې کلمه ورسره راغله ولې دا همیشه نه دي، 100% نه دي، کیدای شي هېڅ وخت ورسره دا را نشي ولې پخپله د جملې حالت موږ ته دا څرګند کړي چې دا نوم په اکوزاتیو حالت کې دی. دا د کنټرول دوه پوښتنې لري. لکه په نومیناتیو کې چې موږ پوښتنې درلودلې د ارزیابۍ لپاره یا د تشخیص او پیژندلو لپاره موږ دوه پوښتنې کاروو. وین، څوک یا چا چې معمولا په څوک باندې ښه هغه کېدلی شي ترجمه کېدلی شي، او was څه شی. وین bei Personen د اشخاصو لپاره او was bei Sachen und Tieren څه شی د اشیاو د حیواناتو لپاره. ورځو مثالونو ته. په مثالونو کې به دا شی موږ تاسو ته لا ښه واضح شي. ښه، ما ویل چې د کنټرول له پوښتنو وین او was یې پیلوو. وین او was څه شی یا څوک یا چا. مثلا ich sehe den Ball. ما په نومیناتیو حالت کې هم د بال مثال راخیستی و ځکه چې دا اسانه ده، یو لنډ دی د ښه پوهاوي لپاره. هغلته ویلي وو چې das ist der Ball او دلته وایو ich sehe den Ball. زه توپ وینم، زه یو توپ وینم. ich sehe den Ball. زه هغه توپ وینم. دغه دین حالت چې راغلی دلته په جمله کې د ډیر اکوزاتیو حالت دی. د مشخص ارتیکل لپاره د بشتمتر ارتیکل لپاره د ډیر حالت دین دی. څه شی وینم؟ ich sehe den Ball. بال وینم. was sehe ich؟ ich sehe den Ball. زه بال وینم. که په unbestimmten ارتیکل کې وي ich sehe einen Ball. زه یو توپ وینم چې معلوم نه دی. زه یو توپ وینم. څه شی وینم؟ einen Ball. یو توپ چې مشخص نه دی کوم توپ، خو یو توپ دی. بل ich sehe das Buch. ich sehe das Buch. زه هغه کتاب وینم. das Buch bestimmte artikel دی، هغه کتاب. was sehe ich که پوښتنه وشي ich sehe das Buch. دا اکوزاتیو حالت دی. بوخ د نامه د کتاب لپاره دی. او که په unbestimmter artikel کې وي ich sehe ein Buch. ich sehe ein Buch. زه یو کتاب وینم چې معلوم نه دی چې کوم کتاب دی. دا ما ټول د ذهن په فعل کې یا د لیدلو په فعل کې راوړي چې اسانه وي. مثلا کولی شي ich esse einen Apfel. دا اسانه ووایي. بل مثال راشي زه خورم یوه مڼه. خو د ذهن یا د لیدلو په فعل کې دا ما د تاسو د اسانه پوهاوي لپاره راوړي. د دی ارتیکل کې ich sehe die Frau. ich sehe die Frau. زه هغه میرمن وینم. صحیح؟
او که نامعلومه میرمن وي چې څوک دی ich sehe eine Frau زه یوه میرمن وینم په اکوزاتیو حالت کې د ډي آرټیکل لکه څنګه چې په نومیناتیو کې ډي پاتې کیږي په اکوزاتیو کې هم ډي دی. ورپسې جمله Das Kind liebt den Hund. Das Kind فعلی حالت شو liebt den Hund. څه شي سره مینه لري؟ den Hund له سپي سره. Hund سپی. دغه den اکوزاتیو حالت دی په دې جمله کې. مثلا ich kenne den Film. Ich kenne den Film. زه دغه فلم یا هغه فلم پیژنم. Was kenne ich که پوښتنه وشي ځواب ich kenne den Film. زه فلم پیژنم یعنی د was پوښتنه چې وشي په ځواب کې د اکوزاتیو آرټیکل ګردانیږي. بل مثال Das Mädchen schreibt einen Brief. Das Mädchen schreibt einen Brief. صحیح نامعلوم دی چې دا einen هم ورته کارولی دی. آرټیکل نامعلوم دی. unbestimmter آرټیکل دی. Was schreibt die Mädchen? Sie schreibt einen Brief. څه شی لیکي دا نجلۍ؟ هغه یو خط لیکي یا یو لیک لیکي. Das Mädchen schreibt einen Brief. هغه نجلۍ یو لیک لیکي. صحیح؟ د نقطه گذاری په پای کې ما نه ده کړې. ښه بل مثال Die Mutter kauft das Brot. Die Mutter kauft das Brot. مور هغه ډوډۍ اخلي. kaufen اخیستلو فعل دی. kauft د مفرد غائب لپاره دی. Die Mutter kauft das Brot. مور هغه ډوډۍ اخلي. das Brot چې شو دا اکوزاتیو حالت دی. kaufen فعل دی. صحیح؟ بل مثال Die Schüler lernen die Sprache. Die Schüler lernen die Sprache. Oder die Sprache. Die Schüler lernen die Sprache. ماشومان یا بل مثال Die Schüler lernen die Sprache. Die Schüler فاعل دی. څوک؟ شاگردان. lernen زده کوي. was die Sprache. څه شی زده کوي؟ ژبه زده کوي. دغه څه شی چې زده کوي د دې حالت دا اکوزاتیو حالت دی. Sie lernen die Sprache. دوی ژبه زده کوي. Ich nehme den Apfel. Ich nehme den Apfel. Was nehme ich? Ich nehme den Apfel. زه مڼه راخلم. صحیح؟ den Apfel اکوزاتیو حالت دی. Apfel مڼه. nehmen فعل دی د اخیستلو. ich nehme زه را اخلم den Apfel مڼه. ښه د آرټیکلونو ګردان په اکوزاتیو حالت کې په نومیناتیو حالت کې ډیر دی د نارینه نومونو لپاره. ډیر نارینه نومونه مفرد. په اکوزاتیو حالت کې د نارینه نومونو آرټیکل دین ته تبدیلیږي. ډیر دین. صحیح؟ په unbestimmter آرټیکل کې یا ناڅرګندو آرټیکلونو کې ein په نومیناتیو حالت کې وو. einen په اکوزاتیو حالت کې دی. صحیح؟ دلته به ورته ولیکو چې نومیناتیو
د Akkusativ د unbestimmter Artikel. او دای هم unbestimmter Artikel Akkusativ. صحیح؟ دای bestimmter Artikel په مشخص حالت کې دای په unbestimmter Artikel کې شول. دی په نومیناتیو کې هم دی ده، په اکوزاتیو کې هم دی پاتې کیږي. په ناڅرګند آرټیکل کې عینه په همغه شکل چې په نومیناتیو کې ده په اکوزاتیو کې هم پاتې کیږي. دس په پیژندل شوي آرټیکل کې نومیناتیو هم دس ده، اکوزاتیو هم دس ده. او په ناپیژندل شوي آرټیکل کې عین او عین دواړه هم په همدې شکل پاتې کیږي. هیله ده دا جملې او آرټیکلونه له ځان سره ګردان کړئ